الله ارحم بعباده من الام بولدها. الله بخپل بندگانو د مور نه په بچی چې کم رحم دی غینه زیات مهربان، دومره زیات مهربانه دا مور په بچی نه ده څومره مهربانه چې رب العالمین بخپل بنده دی ډېر زیات مهربانه دی. او حدیث کې راځي په بخاری کې دی، امام بخاری او زینب سو زائده حدیث ذکر کړی دی او یو ډېر خشته مثال لستاسو مخکې کوم. وی الله پاک د بنده په دوه بسونه خوشحالي. وی یو مثال رسول الله مبارک ورکړي، وی لکه یو سړی په اوښه باندې سور دی او په دې اوښه باندې یا په اس سور دی په اس او په دې اس باندې د خوراک پروت دی او بم پرتی دی. یو صحرا ده د بیا مهلکه لرې ده د ابادۍ نه، ډېره خطرناکه صحرا ده او بیابان دی. د دا اس خوا کې ودراو او وده شو، چې راویښ شو اس نشته تښتېدلی. او خدای اس مې څه شو، د منډې داسې 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 ووالې اس په ګوتو ورنه راغی لاړ. یا خدای دا خو زما تږم شومه اوبه خو په اس د پاسه وی لاړې، اوږم شومه خوراک خو د اس د پاسه ولاړ، کلي وطن ته رسېدیم نشم ځکه په اس بتلمس لاړ. او دا خو خماران او ماران او لړمانان او ځنګلونه دي او دا زمري او دا به څه کېږي. ډېر پریشانه شو او دې وخت کې دومره تږی شوم چې د تلو مجال مې نشته. ما وی زه راشي داسې به وکړمه چې هغه کم ځای کې رانه اس ورک شوی ملته ځم سملمه بس هسې وږې تږی یم ګرمیم ده که دې خوب کې چې د سوته چې زمري مې خوري او ماران مې خوري لړمانان، نو بس ښه دا ده که دې خوب کې چې ته مړ شوم. وی چې رالم په هغه خپل ځای څملاستم بیا خدای خوب راوست. چې خوب راوسته راویښ شوم ومې کتل نو زما اس مې خوا کې ولاړ دی، زر مې واګې نه ونیوه، خوراک هم پې پروت دی اوبه هم پې پرتې دي، زما سامان هم پروت دی. هلاله خوشحاله شوم، جون میلاو شو جون. وی دومره خوشحاله شي دا سړی دومره چې دې خوله خطا شي د خوشحالۍ نه او دی وی اللهم انت عبدي وانا ربک. ای خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم. نه دا خوله خطا شي که نه خوله لکه دونه خوشحالي. رسول الله مبارک فرمایي دا ډېره خوشحالي ده چې ته مې بندې او زه دې رب یم. پکار دی چې څه ووایي اللهم انت ربي وانا عبدك، ته مې رب یې د دې بندې یم. دونه خوشحاله دی چې خولې تیر وځي. وی دا سړی چې څنګه په دې اس موندلو او په دې اوبو خوراک موندلو څومره خوشحاله دی، الله د مسلمان بنده په توبه د ده نه زیات خوشحالېږي. الله څومره مهربانه ته، ای زمونږ ښکلي ربه ته څومره په موږ مهربانه. الله تا موږ له څومره ښکلي ایمان را کړی دی، الله تا موږ له څومره ښکلي شکل را کړی دی. الله موږ له دې جامه را کړه، موږ له دې کوټه را کړه، موږ له دې بچي را کړل، موږ له دې عزت را کړ. دا دنیا دی الله زموږ د خاطره موږ ته مسخره کړه. دا نور او سپومه او دا بوټي دا نهرونه الله موږ دپاره دې پیدا کړي. الله دا نور او دا ستوري او اسمان دې موږ له پیدا کړي دي، بیا دې ښکلې جنت موږ له پیدا کړي. د څونه مهربانه خو موږ بیا هم الله تا نه خوشحاله. ته په توبه خوشحالېږې موږ ونه ویسته، ته په ګناه خفه کېږې موږ پرې نه ښوده، ته په غیبت خفه کېږې موږ پرې نه ښود، ته په دروغو خفه کېږې موږ پرې نه ښود، ته په دوکه خفه کېږې موږ دوکه پرې نه ښوده، ته د مسلمان په ضرر خفه کېږې موږ مسلمان خفه کړ، ته په صدقه خوشحالېږې ما ورنه کړه، ته په مونځ خوشحالېږې ما ونه کړ، ته په ذکر خوشحالېږې ما ونه کړ، ته په سجدو خوشحالېږې الله ما ونه کړله، ته په درود شریف خوشحالېږې الله ما ونه وې، او په ګناه خفه کېږې ما پرې نه ښوده، او بیا په توبه الله خوشحالېږې او ډېر زیات خوشحالېږې ما توبه ونه ویستله. دې رب سره به قبر کې سترګې څنګه لګو، د الله فرشتو سره به څنګه لګو، او د قیامت په میدان کې به څنګه سترګې لګو، او د رسول الله مبارک سره به څنګه سترګې لګو. توبه به وباسو، معافي به غواړو الله. توبه څوک وباسي؟ کمزورې کمزورې سړی غوږونه نیسي توبه وباسي. هلکه زورور یو که کمزور یو؟ ډېر کمزور.
مونږ ډېر کمزوري، مونږ خو چې د خدای نه غوښتې قسم په الله که د خپم د دی نه اوچته چې الله ونه غواړي چې سترګه مو رپوم، چې الله ونه غواړي چې سبا به مې دا غوږونه کاڼي، چې الله ونه غواړي سبا به فالج والي او دا لاس خو به دې کاږي، او چې الله ونه غواړي نو کور ته مو الله کورسي. من څه یو؟ طاقتمن، د طاقت ذات، د قدرت ذات رب العالمین دی. نو کمزوري چې غلطي وکړي نو د لوی مخ کې رون نه وای، پتون نه وای چې مې وکړه میدان ته شه، معافي غواړي معافي. موږ تا سره جنګ نشو کولی الله، ستا د ماشي د طاقت نه یو، نو د میږي د طاقت ته نه یو. غټ غټ بادشاهان نمرود د ماشي د لاسه مردار دی. موږ بس یو زمونږ کار بسي، موږ له پکاږي توبه بس ځان عجز خدای لوی. ګناه دې ومنله چې ګناه مې کړې ده، چې توبه وباسي ګناه دې ومنله، معافي دې وغوښته چې الله معافي غواړم. د خدای ګرفت مې دې ومنله که توبه وباسې چې خدای که توبه نه وباسم نو ستا ګرفت ته مې نیسې رب العالمین. نه در دنیا کې خلاصېدی شم، نه در آخرت کې خلاصېدی شم. دنیا کې مې ته نیوې شي او آخرت کې مې ته نیوې شي، نشم خلاصېدی ستا. او الله ته په توبه ډېر زیات خوشحاله دو رکعت صلات توبہ ہم پکشتا بیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس کو گناہوں کی دو رکعت نفل دیو کہ دا غیر مزیدار دی بیا. او بیا دا غیر نفس دی اللہ تعالیٰ سوچت کی او دعا دو دی وی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دينا الا قضيتا ولا مريدا الا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. نو ته دا خو غټه دوا ده سه ما ته خو نه دی. نو د سکول کې د مشرت علوم یادو نو خیر ده نشي یادو، ال د انګلیش یادو پوټری دی یادو ده نشي یادو، د فزیکس او د کیمستري کتابونه یادو له خیر دی غسانو ده هغه کې دنیا و کنه دې کې خدای خوشالي. انجینیرینګ کالج او میډیکل کې بلا وخت لگاو او بلا ګوټې دی ولګولې رټې دی ولګولې اخر دا نشي یاد. زمیدار بابا وسوي او دکاندار بابا هغه وینم زه خو به تعلیم هم ځکه کم دی یادول شم. اوس کنه تاسو کوم چې یا قربان وای چې ټپه درځي کنه ده اوس اوس دا نه تاسو کوم چې دا ته هم چې په سنډا بسور وي نو په بده د سنډا خېټه لرا برولا او په غوي بسور وي غوي په بده خېټه لا پارا برولا او داسې زبردست ټپه بده وي چې مصری د خیادي پرې نه خلاصي. بشیر جان نو تاسو کوم چې سونا تریاد سونا نمبر دې ته یادي د ټلیفون کمپیوټر دې کمپیوټر خدای دې په دوستر کو نو سره زمارونو دین بس دکاو چل ول بدین سره نکو. اگر چې دا خو مستحب اول دی سفر از واجب نه دی په مستحب رب العالمین خوشاليږي. خان دې زدکه دی علماء ته لګ نږدې شي کار ټیک کېږي، علماء ته لګ نږدې شي سیستم سمېږي. لګ ما جګر مولا صاحب سره کېنه استاد یې غسلات توبې مونږ کې څنګه دی یو ټکی بنن زکیو بسباز زکیو بل ورځ یو بل یراډو زده نه کزا وې د دې په معنا مې پیکا کنه چې په پښتو کې وې دا پښتو کې وې دا اختیار شو د پښتو کې وای ریلیکسیشن په تاسو سره دا نرمي شو پښتو کې وای یاره بیا هم نه یادېږي نو اوخ کو وایولو چل خو درځي کنه نه بیږي جی ام نه بیږي نو شکل د جړه خو درځي کنه فتباکو کنه اسه د جړه شکل دل نه جوړ کنه نو چې دې پاسه مونږ خدای ته نه رجوع نکو او د جړه په چلم نه پويګو منظم نکو توبه نو باسو نو بس بیا چې د خوخی کاو بیا بتا سره د خدای د زور مقابله مونږ سره خو نشته توبه و باسو پس ځخه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه مدینه منوره کې په لار باندې روان دي یو خزه ورتا لار کې ولاړه ده او د خزه پردا چولې د بورقه پړونه کې ځان پټ کړي دي. صحابی نے مخ کی تیری کی صحابہ بدا خصوصیتوں چے پلار بے سڑوتا خزوتا یادا سے بل غلط نظر نبیزان ساتو ادا حضور پاک دا صحبت دا وجہ او دا پیغمبر دا مبارک نظر دا وجہ نا اللہ دیر محفوظ ساتلی دی
دی خدای आवाज وکړ ابو هريره یو مسلې ته پوښتنه کو دی وته ودرېد د ورته شاکړه اخذ وته وی چې ابو هريره ما نه یو ګناه شوی دا ممکن ده چې دا ګناه د خدای نه په جاهلیت او په کفر کې شوی ما نه یو ګناه شوی و چې هغه ما چا سره زنا کړی د بدعملی بیا دا غینه یو معصوم بچی پیدا شوی دی بیا ما وی چې دا بچی به د سره بس کوما ځکه خلک وایي چې بچی دا کمې شو دا بچی دا چا نه دی دا خو به زما شرمېږم زما پلار او زما مور او زما ټول قوم به رسوا شي نو د یو ګناه د پاسه مې بله ګناه دا وکړه چې هغه بچی مې مړ کړ معصوم بچی نو یو مې بدعملي وکړه بل مې نفس وجلی دی انسان مې وجلی دی او بل په انسانانو کې خپل بچی مې وجلی دی معصوم مې بې ګناه مې وجلی دی یوازې قتل نه دی بې ګناه او دویم خپل بچه صله رحمیم لاړه او قتل مو شو دا ما لویه ګناه کړې ده ابو هريره سبا کېږي وی چې ما دا وی ما چې ځان دې هلاک کو بیا دې ځان تباه کو دا د چا وی چې زنا کوه چې دې وکړه بچی پیدا شو بیا دې بچی ولی وجه هلاک تباه ځان دې هلاکت کې چولې دي وی چې دا مې وی دې خدای یو چغه وستا او بهوشه پرېوته یا خدای اوس بس کېږي خدا خو بهوشه شوا چې غوستا او په لاره کې پرېوته خو مال کې سوچو کو چې ابو هريره چې رسول الله مبارک شتا نو ستاده پتو څه ضرورت دی پیغمبر مبارک جمدی دی هغه درې تاسو نه کو فتوی ورکه نو چې دماش استاد شتا د دوالو جهان مبارک سردار شتا نو بکار د جماعت د وی چې ورشه د نبی رسول الله نه تاسو کا یا زبط له ما بوله تاسو کړو دا د سغلتی وکړه ابو هريره دا د سغلتی وکړه ابو هريره لکه ملامت او پریشان خدا خو هوش کې لاړه کورته لاړه زور علم د دوالو جهان مبارک سردار لا ما دا الله رسول دقس یو خدای ما ته قصه وکړه ما جواب ورکړه چې غکړه به هوش شوا او ما وی ته هلاک برباد تباہ رسول الله مبارک ما ته وی چې ابو هريره ته هلاک ته هلاک دا تاسو فتوا ورکړی دا ما الله رسول استومانه ما اوس بر استومانه سوکم نو د قران شریف آیت راته وې وګد آیت ته والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق رست ولا يزنون د دې ګناهونو ذکر د اخره کې د توبې ذکر دی نو اخره کې رب العالمین فرمایي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات چا دا ګناه وکړه دا دې نه کوي قتل زنا دا دې نه کوي کوي کړه توبه وستلا او بیا ایمان خپل برقرار وساته آمنا و تاب ایمان برقرار وساته او توبه وستا الله به دا ګناه معاف سکے چې دا ګناه به الله ورته په نیکو بدل کړي ابو هريره تازان هلاکت کې ورزول دي ابو هريره وی چې دا مې اور دل راشم خدا سو کو اوس لارشم چې خدا کوی کما ګرځم د مدینه په کوڅو کې او आवाज کوم چې یاره د قص یو خدمانه د مسلې ته پوس کړو دغه د بهوشه شوی و خدای ته وګوره دا خدا کسو پیژنې ما ته وخای په دې کوڅو د مدینه کې چې غوا مو ګرځم ما شومان ابو هريره لیونه شوی دی دا یو شان ګرځم hebat ترا باندې ابو هريره لیونه شوی دی اخر کې چاو پیجندا او خدای چې وختي تا مسلې جواب ورکبه هو شکوا اغه پلان کې کور د پلان کې لور دا ال توسيږي ورلم دروازه مې ورته او والا ما وی ته هلاک نه ابو هريره هلاک شوی دی تعالی غلطه فتوا در کړی دا ما د رسول الله مبارک نه دا آیت اورید چې تا دومره چغه واله جړا دی او کدا ستا توبه ده ان ندم التوبه ستومانتیا په ګناه ته ته توبه وای توبه دا چې په خله ویم توبه چې سړی په ګناه ستومان شو بل دا توبه ده لیکن دویمه خبره نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی او هغه صحابي ورته وی د الله رسول هلاک شوما برباد شوما بیا وی هلاک شوما برباد شوما نبی علیہ السلام ایس جواب ولا ورنکا منځ وکړه منځنه پس بیا راغی وی هلاک شوما برباد شوما وی تا مون سره مون وکړه وی او زوی خدای د تاغه ګناه بخله ده
بل چې سړی ووایي چې د ستومانې په خولې دې ونه وایي خو چې زړه کې ستومانتیا راله ان ندم التوبه بس دا ستومانتیا د انسان دپاره توبه ده زړه کې ستومانتیا راله بس دا توبه را دا معاف او که ته په تسبو لګې توبه 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 او په خولې به توبه او زړه کې ګناه د تباهی صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آید به استغفار ما شاعر وی صبح در کف توبه ور سره تسبیح ور سره لاس کی دی هغه اړی توبه بر لب شونډو سره خولې سره لګیا دی توبه دل پر از ذوقی گناه لکه د گناه سوچ فکر خوان پروت دی معصیت را خندم آیت به استغفار ما شیطان وی زخم غرق او تبا کړي خله کې یو څه لاس کې بل څه زړه کې بل څه خدای سره دوکې کې بنده سره چې انسان ټګي کوي نو بنده خپه کېږي الله سره چې ټګي کوي الله به خپه کېږي که به نه خپه کېږي نو توبه دیتا وای تا بس چغې ووالې توبه دې وایستله ته الله معاف کړې او یوازې معافي نه ستا دغه ګناه چې دا تا کمه کړې ده دا به الله قیامت ورځ په نیکو درته بدلوي ایمان خو دې شته او جي ایمان خو الحمدلله راوړی دی ایمان برقرار دی زه معافې ښځه وې ای ابو هریره ګواشه مدینه کې زما د کجورو یو باغ دی دقه ماته د پلار نیکنه پاتې دی او قیمتي باغ دی په دغه توبه کې چې رسول الله مبارک فرمایي ستا توبه قبوله ده ګناه په نیکو بدله ده دې خوشحالی کې هغه باغ الله په نوم وقف زنانه صحابیات او صحابه او د هغې توبه دې ته وایي چې ورته پته ولګي چې زما ګناه معاف ده زه باغ هم ورکوم خوشحالی کې پته ولګي چې ما الله بخي هر څه ورکوم په خوشحالی کې مالک ابن دینار لوی بزرگ دی بزرگین علاوه سلور سلسلو کې قادریه مبارکه چشتیه نقشبندیه سهروردیه او د نورو کې نوم روان دی د ټولو پیرانو پیر دی او د حدیث استاذ دی لوی د حدیث استاذ د فقه امام مخکې ژوند دی بل شانو بیا دی لوی صوفي لوی امام لوی فقیه لوی محدث شیخ الحدیث اته خدای پاک جوړ کو چاوته مالک ابن دینار دا ته څنګه دا ګناه دې پرې خو دا ګناه باندې خو چې سړی او ځل بل سي پرې خو ډېر ګران دي دومره لوی شخصیت د څنګه جوړ شو ګناه پرې خو دل آسان کار خو نه دی ډېر خلک کوئی نسوار مې پرې خو دل بیا مې شروع کړل نسوار څه شي دې پټې نه کوندې ګناه جی روزه کې مې پرې خو دل بیا ما مونږ ته وای نسوار مې کول بس روزه کې پرې خو دل زبر بیا به نسوار نه چوم سموده پس چې بیا ګورو شونډې پړسېدلې هلکه دا نسوار څه شی دی دا به ډېره خطرناکه ګناه نو دا به ډېر سخت شی وي نو څه ضرورت دی نسوارو ته چې خوله کې اچوې ذکر پې کې لا اله الا الله او درود شریف پې وی نو په هغه خولې ووایه چې کومه خوشبو وي بدبویه باندې مه وایه لرې کوه نسوار او زمونږ طالبان هم په دې غم اخته دي ما یو ځل د نسوارو بدوی مې دا ما چوي یو طالب ما ته وی یاره مولوي صاحب په یو چونډی دی واچوله په خوند به یې پېښې یو چونډی ته واچوي ته د دې په خوند نه یې پې ته یو واچوي چې د دې په خوند باندې پېښې معمار دې خدای دې د خوند نه ساتي څه شی دی چونډه کې سوچا او بعضو لا سپېمو کې اچولي بعضې خلک دومره ګټ پکه راوالي یو سپېمه کې م واچوي بله سپېمه کې م واچوي هلکه مهرباني وکړه دا څه کې دې نه ځان ساته نو نسوار غوندې پټېنی شی دی او څوک یې نشي پرېښودی او بیا ګناه خو ډېر خوندور شی دی که دا لذیذ شی دی شیطان یې بنده ته خشته کي خوندور یې کي نو پرېښودل اسان کار نه دی ګران کار دی نو مالک ابن دینار تا دا ګناه څنګه پرېښوده او بیا پرېښودل نه دومره لوی عالم فقیه شیخ الحدیث صوفي بزرګ نه خدای پاک جوړ کو دا سوا مالک ابن دینار وی عجیبه ناشنا تپوس دی وکړو وی زما یو وینځه وه یو وینځه مې واغېسته واده مې نو کړی خو زه لوپر وم بدعملۍ به مې هم کولې شراب به مې هم څښل هغه زمانه کې چې عرف کې کومه ګناه وه هغه ټولې ما کولې تاسو ته پته ده ځکه خو ربانه تپوس وکړو دا ګناهونه مې کول او کتل به مې چې یو جینۍ ماله خدای راکړي چې هغه ډېره مزېداره خشتۍ وي یو وینځه مې واغېسته بس زما ارمانونه خدای په هغه وینځې ورجول خشته م وه او زما زړه ورسره ولګېد بس زما د زړه ارمان پوره شو ما خدای ماله خو دې وینځه راکړه وا مې غېستړه ارمان پوره شو وینځه خو سړي له جیزي ما ورسره ډېر خدمت به یې زما کو ډېر قدر به یې زما کو زما عزت به یې کو زما خیال به یې ساته نصیحتونه به یې ماته کول
بس ښکلی م و هوښیاره م و عقلمنده م و بس ما به وی چې خدای دغه ارمان دې راته پوره کړه هغه ویندې نه ماله خدای یو لور راکړه لور هم ډېره زیاته هوښیاره وه پوهه وه لور به ما ته څه چې ما به شرابو بوتل لاس کې واخېسته لور مې د 2 کالو نه کمه ده بوتل له به دیکه ورکړه ښکته به یې رانه وغورځم دا پټېنی ده ماشوم چې ما به څه ګناه کوله او ګناه ته به اراده وه نو د لور به د ما دا ګیره ونیوه ګیره به هغه زمانه کې هر چا پرېښوده رواج و او دیکه به یې راله راکړه ما وې د ما دا لور ډېره هوښیاره ده او دا ډېره عقلمنده ده او دا اوس ما د ګناه نه منې کوي ما ګناه ته نه پرېږدي لور مې لویه شي که خیر انشاءالله دا به څومره صالحه وي څومره دینداره به ما سره به څنګه وي که واده شوه خاوند سره به څنګه وي سر خواښې ډېر زیات خوشحاله او لور مې خشته وه ښکلې وه زه او زما د ښځه مې نورم خوښه شوه د دې لور د وجې مې ښځې سره محبت نورم پیدا شو اتفاق دا چې هغه لور مې د 2 کالو عمر ته ورسېده مړه شوه یاره وی په ما طوفان راغی اوهو همې چې ښخه کړه پوهېدم نه بلکل دماغو مې کار نه کو چې خدای دا ماشومه لور څونه ښایسته ښکلې هوښیاره یاره به نو دا څه شوه لاړه رانه 2 کالو عمر 2 کالو ماشومه چنچڼۍ غوندې وي بیا کېلونه پلار او مور یې اخلي او د ماشوم ورو پلار ته ملا ته مور ته بچي مخ هم پلار مور سره مږي نو دا کور یو کېلونه د لوبو یو خشته بنده ورته خوشحاله چې مړه شوه وایي زما زړه بیماري ولګېده دماغ مې پریشان شو او ما ته د زړه بیماري لمه مې هر وخت هغه زمانه کې خو د هارټ اټیک نو خو د اړه خفګان نو زه به ورته دا ووایم چې د زړه اټیک به رګېدلي زړه به خفه زړه به هر وخت پریشان ما به شراب را واغېشتله به مې څکل چې دې سره زما پریشاني ختمه شي ما به ګناه کوله اتفاق ده او زه پولیس کې نوکر وم وی دا زمانه دا وه چې د حکومت شرطه پولیس کې زه نوکر وم خلکو سره مې ظلمونه کول زیاتې مې کول هر قسمه خلک پولیس کې شته نیکان هم شته صالحان هم شته او بل شیان هم پکې شته ما به خلکو سره هم ظلمونه کول زیاتې به مې کول رشوتونه به اخېستل وی د شوقدر شپه ده د شعبان 15مه شپه او د جمعې شپه ده بوده شو خوب نموس په خوب کې شپېلې والې شوه او خلک د قبرونو نه پاسي اوس میدان د حساب کتاب شپېلې والې کېږي او دا قبرونه شلېږي او خلک ترې وځي دا منظر زه په دې سترګو وینم بړق چې قبر وشلېږي سړی ترې وځي بړق چې قبر وشلېږي ښځه ترې وځي غرزا غورځي ده د قبرونو خلک ترې روان دي او هیبت دی او چغی دی او سوری دی او غوبل دی او طوفان دی او سیلی دی او یو غم جوړ دی چغی دی وهل تکول دی څوک قبر نه پاسي فرشتې ډبۍ وهي څوک یو شان دی څوک بل شان دی یو هیبت هیبت دا خوب وسینه وی چې مې وکتل داسې یو اجدها ده تور او زیړه رنګ یې تور دی او زیړه او ډېره غټه اجدها ده دا غټ خاماران او خولې وازه کړې ده او ما پسې را روانه ده یو خدای دا څه په غم وړېدم زه مخکې دا اجدها ما پسې ده وی یو سړی مې ولیده ډېر مطمئن ولاړ دی خو ډېر کمزوری دی ډېر انتهایي کمزوری او ما ته نیغ ګوري په ما ډېر خفه دی دا سړی چې ما د ګوري سترګو نه اوښکې بهېږي خو مطمئن ولاړ دی خو ډېر ټپ سړی دی ما ورمنډه کړې سړي لا ای رورې ما بچ که د دې اجدها نه دغه د راپسې راورسېده او دی خو که یو خلز ونیوم نو تباه کېږم وایي دا سړی ما ته وایي چې رورې ډېر در باندې خفه یم خو زه د دې اجدها د طاقت نه یم ما کې د اجدها طاقت نشته چې تا ته بچ کړم منډه وه تخته شابه تخته لار راته ښایي چې دې غر ته تخته زه نشم طاقت لرلی د ما وجود ته وګوره ته د اجدها ته ګوره وایي زه ترې مخکې یم اجدها ورپسې راپسې او وایي دا غوبل دی او پړقا پړوقي دی او غرز او غروز دی او چغې او سوري دی او هیبت روان دی همقسې دا قبرونه شلېږي او خلک ترې وځي او وال ټکول شي ورو زنځیرونه چا ته مری ته اچوي او چا له سر نه رابرولي کېږي څوک نیکان صالحان دي وایي یو غر ته وختم وایي چې د غر ته وختم مخامخ د غر نه خوا اور بلیږي یا خدایه زه اوس پسې کوم دې خوا اجدها ده اخوا خو اور بلیږي ویله کې مې چې راشه دې اور ته ودانګه د دې اجدها نه به بچ شي بس مړ بچې چړو قصه دې خلاصه شي خو چې اور ته مې دانګل یو فرشته आवाज راکړ چې نه ګوره ته د دې اور اهل نه د دې اهل نه ګورې دې ته ور ټوپ نه کې داسې تاو شه وایي په هغې چې را کوز شوم بیا هغه بوډا ولاړ دی
ما وی بابا د خدای خاطر او کما خو اورته دنګل خو جو چا आवाज راکو ما بچ کوي بچي ډیر مې د باندې لخه پکې مرګري ډیر زیات جړه را دي چې تا ته ګورم خو زه ډیر کمزورم د دې مار طاقت ما کې نشته بابا سو کوم دې غرته وخیجه دلته د مسلمانانو سامانتونه شته کېدی شي هغې کې څه تا ته څه پیدا میلاو شي وی هغې غر ته روان شم وختم وی چې وختم په غر د پاسه د سپینو زرو یو شاندار محل دی غر نه د سپینو زرو یو غر دی په دې غونډۍ د پاس د سپینو زرو او په هغې غر کې سوړي دي کړکۍ دي او په هغې کړکو د پاسه د ریخمو پردې ویزاندې دي یا خدای پاکه او چې ګورم خو دا خامار ما پسې را روان دی خو دې وخت کې د دې خامار د نظر نه زه لږ اخوا دېخوا شم خو دې ما ګوري ما پسې روان دی ګوري هر دی کې چې خو ما پیدا کوي هلکه دا د سپینو زرو خشته غر او دې کې دا کړکۍ او د ریخمو دا څیزونه او وایي چې دا مې وکتل نو دې کې یو فرشتې اواز وکړ چې بار روځې بار روځې وی دا هغې نه ماشومان راووتل دا کړکونه یو ماشوم مروت بل مروت بل مروت بل مروت خو چې د ماشومانو ولیدم او زما هیبت یې ولیده نو هغه نورو ماشومانو ته چغې کړې ای وړو مهرباني وکړې راشه دا سړی اجدها خوري هله چې راته مدد وکړو وی دې کې نور واړه راووتل وی چې واړه راووتل او ومې کتلو زما لور ده پکې دوه کاله کې چې مړه ده و چې ما دې ولیدم وی نور وړو ته وی هذا ابي پلار مې دی هله دا خو زما پلار دی وی رامنډه کړه هغه ماشومې اوس ګردې قدمونه اخلي او په دې ګس لاسې زما ښې لاسونې وه ما دې بابا فکر مه کوه او دې وخت کې دا اجدها ماله راورسېد هله بچې دا اجدها مې خوري هېڅ هم درته نشي ویلی او زما د لور سره په دې ښي لاس کې یو رڼا ده په ګس لاس یې زما ښې لاسونې وه او په ښي لاس کې یو رڼا ده ورسره او چې دا څنګه هغه اجدها ته ور مخکې شوه او هغه رڼا یې پې دا سیواله اجدها منډې کړې دغه وتښتېده شکر د خدای مې ادا کړه چې الحمدلله شکر د خدایه چې نن خو د دې لور د برکت نه او د دې ماشومانو بچو د برکت نه پروردګاره د لوی غم نه دې خلاص کړمه وی زه کېناستم ستړی وم ډېر زیات وی دا لور راله زما دې غېږ کې کېناسته او چې غېږ کې کېناسته نو ما ته سر داسې روچت کړه او ما ته وایي بابا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله اوسه پورې ته خو مسلمانې که نه بابا نو اوسه پورې تاله هغه وخت نه دی راغلی چې د خدای نه ویرېږې بابا اوسه پورې تله د خدای نه نه یریږي ستا د الله د یری وخت به کله راځي اوسه پورې نه یریږي وی بس پوه شم مې بچې قرآن شریف دې کوم ځای زده کړی دی وی بابا ستاسو نه موږ له ښه قرآن راځي بچې دا د سپینو غر وی دا چې کوم مسلمانانو بچي مړه شي دې غر له راځي بچې دا اجدها څه شي بابا دا ستا بد عملو بابا څومره طاقتمن کړی دی طاقت ور کړی دی بد عمل چې څومره کې ورته خوشحاله دا مضبوطېږي دا پهلوانېږي دا اجدها ستا بد عملو خو دې طاقتمن کړی دی دا دې طاقت او بچې دا هغه بوډا سړی چې و دا بوډا څوک و دا ستا نیک عمل و هلک غوندې پوټینې نیک عمل خو ډېر کمزور و ستا د بد عمل مقابله نشي کولی در باندې خفه خو و وی جلل درته خو ستا د بد عمل مقابله نشوه کولی او دا اور دوزخ او دا زمونږ د ماشومانو کوټه د مونږ دلته کې یو دا دی یو دا دی خو بابا بس یې که که نه خدای خاطر وکړه بس ته نور بسونه جون دی وي او خدای یاد کا او نیک عمل او مونږ چې کم ماشومان مړه شي مور او پلار دپاره به سپارش کې مونږ دې دپاره دلته ناست شو مالک ابن دینار وایي چې راویښ شومه باوې باس سر به سجود شم رب العالمین ته الله وخت راغلی دی باس ما دا خلور دا قرآن آیت اوه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې مسلمان تلا دا خدای دا یاد نا غفلت دا اغی دا بیداره وخلا ندی راغلی دی اللہ باس نن نپس مالک ابن دینار توبگار باس سوچا توبہ اللہ نن نپس با مالک ابن دینار گناہ نکی باس نن بدتا خوشحالو ما تا برازی کوم الله ما خو نه خو د ماشومه واغېسته ما خو ویې لیونی شم دې ماشومې پسې خو الله دا دې ښه کړي دي که دا ماشومه نه وې مړه او دا جمدی وې د اجدها به والې هم برباد کړی وې ور الله تعالی
هر شي کې د انسان خیر لټای دا الله هر عمل د انسان د خیر لپاره دی خو موږ په خپل خیر او شر باندې نه پوهیږو قسم د الله په ذات چې د الله نه مهربانه په بنده څوک نشي مور دونه مهربانه نه ده پلار دونه مهربانه نه دی دوست دونه مهربانه نه دی څومره چې رب العالمین مهربانه دی لیکن موږ ګناه کوو توبه نه وباسو گناہ کو توبہ نو باسو گناہ کو توبہ نو باسو نو حضرت مالک ابن دینار سوئی پس اچھا میں توبہ ہوئستا لڑم حدیث میں شروع کل علم میں شروع کل اور فقہ میں شروع کل دا مرتبہ مال رب العالمین دا اغی سچ توبے دا برکت نرا نصیب کل فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ نے بخنا غوارے اللہ نه بخنه غواړي الله بخون کې دی ګوره الکرونو تاسو نه تاسو کوم شتبل سوق چې ګناو بخي نشته دی بخون کې سوق دی رب العالمین دی نو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله نه بخنه غواړي رب العالمین مهربان دی یرسل السماء علیکم مدرارا فشیبو شیبو باران در باندې کوي کتره چې الله با ما سره سوکی باران در باندې کوي د خدای بندا باران نه کوي ګرمي به ختم شي او به براشي کویان به ډک شي ويمددكم باموال مال نشتا ما نه بخنه غواړي چې درکم کنه و بنین زامن نشتا ما نه بخنه غواړي چې درکم کنه ويجعل لكم جنات باغونه بدرکم د دنیا مو د آخرتم ويجعل لكم انهارا نهرون درکم دون ازمکه درکم چې نهرونه به پکې بیږي مالکم لا ترجون لله وقارا د خدای نه عزت ورنه غواړي ولی امید نه لري د الله نه د عزت څه مطلب بخنه غواړي چې خدای عزت نه لري الله مونږ توبه نو بس گناہ کو توبه نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی شریف حدیث دی وې د منافق او د مسلمان د توبه فرق څه دی د ګناه او د توبه منافق چې ګناه کوي دا غي داسې مثال لکه چې په پوزه مچ کینی او داسې کی مچ لال شي اس پروي مچ په پوزه کې ناس چلو شو چې داسې مکلې لاس مې وړاو مچ لال ختم شو دا د منافق ګناه ده او د مسلمان ګناه څه ده چې دې ګناو کې دې به یریږي چې د غر لاندې پروت خدای غر به کله راپریږي دا غر راپریږي پروردګار دا به کله را باندې راپریږي یا روي یعنی منافق د ګناه نه یریږي مؤمن د ګناه نه یریږي ولم يصروا على ما فعلوا څه مطلب ګناو کې خو همیشواله په نه کوي د توبه وس مونږ ګناه کوو ګناه نه پاسه ګناه هغه ګناه د پاسه ګناه هغه ګناه د پاسه ګناه هغه د پاسه ګناه هغه د پاسه ګناه اخر خدای نه من خدای نه بنه ورزو د مرګ مړای موږ راوړی دي سپت علیکم وخمرو کور کې مرم بار مرم لار کې مرم سړک مرم جمعات کې مرم کم ځای مرم پس مرز مرم پس سبا مرم هر سړی په دا سوچ کې پروت دی شلو کالو دی زمو عمر ډیر دی هغه شلو ولې ډیر دی دا پاتل شو کې مالک مړ شوی په پینځل شو کې مړ دی مور نه پیدا نه مړ دی دیر شو کې د خدواله کې سلويخ تو کې چې خو پهلوان اتیاو کې چې دی والله کدا غم د دنیا نه لګي اذا سلنا ور وړې دا غم په دنیا کې په عمر حرس دری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مسلمان بوډا کېږي حرس ځوانيږي پس دې ځوانيږي په مال او په عمر عمر ډېر دی عمر ډېر دی مال ډېر دی مال ډېر دی مال ډېر مهرباني وکړه ګناه مکوي الله خپه کېږي جرم دی الله مخه کوي وشي فورا توبه وباسه فورا مکه ته پریوزا توبه وباسه الله معافي غواړم الله معافي غواړم الله بیا بنکم الله معافي غواړم ته ګوره رب العالمین معافي کوي کنه کوي عبد الله ابن عمر وای مدینه منوره کې او سړیو کفل نوم لري سو کوئی نوم بل دی رہی سوا سب ته خو خیر د طالبانو خبرې پرې دلته ضرورت نشته یو جنې ولراله او زه مجبور یم مال لګي څه پیسې راکړه صبره یو شپېته شرپې مې پکال دی وته وی در به کم خو ما سره به ګناه کې هغه وی ټیک دا سړی لال مالدارو شپېته دینار شرپې ډېر قیمتي هغه راواغشته بني اسرائیلو کې د تیر وطن عبد الله ابن عمر وی دا سړی بني اسرائیلو کې بني اسرائیلو ذکر کې شپېته شرپې مې پیدا کړې ټیم مې وته خو پلان کې دې تر شاغه پیسې مې ته برابر کړې هغه جنې هغه ځای لراله
چې راله ما هغه 15 روپۍ راواخېستې اجنې نه مې ورکړه ها دا پیسې دی والا اوس به تم خپله واده پوره کړې هېڅوک نشته یو ځای یو ته چې اوس دا ګناه وکړو خو چې دا مې ورته وویې پیسې خو واخېستې او داسې ورپې ده رنګ یې زیړ شو سترګې یې زیړې شوې او داسې ورپې ده یاره وایي ما له غوسه راله دا کفل وایي دا کفل وایي راوي عبدالله ابن عمر دی ما له غوسه راله وایي ما ورته چې په زور در سره ګناه کوو چې رپې زه در پسې کور ته درغلم چې دا ګناه کوو را مجبوره کړی مې خو تا 15 روپۍ غوښتې دي اشرفۍ او ما درته وویل چې 15 اشرفۍ در کوم دا ګناه به کوې ته را سره راضي شوې رپېږې ولې وایي دا جینۍ ما ته وایي چې رپېږم په بله وجه زه تا پسې راغلم ته ما پسې نه راغلی په زور خبره نه ده د پیسو خبره ده ډېره زیاته مجبوره وم ډېره مجبوره وم نو تا له رالم پیسو له او دا رپېږم زه ځکه چې دا ګناه مې چېته نه ده کړې د خپل رب نه یېرېږم دا مې چېته نه ده کړې د خپل رب نه یېرېږم چې الله زه خو مجبور یم دې پیسو ته څوک هم څوک نه راکوي نو دغه ګناه ده پې مجبور یم د خپل رب نه یېرېږم چې ما سره به الله څه کوي وایي دې کفل وایي ښه رب نه یېرېږې او پیسې دا ستا خیراتي د الله په نوم او کفل لاړ زما توبه زما توبه زما توبه بس الله نن نه پس به ګناه ما نه سوال نه پیدا کړي چې وشي نه به کوم ګناه عبدالله ابن عمر وایي چې سهار وختي شو دا هغه کفل د کور په دروازه باندې دا الفاظ لیکلی شوي چې قد غفر الله لکفل دا کفل الله بخلی دی په دروازه د پاسې ورته لیکلي بني اسرائیل موږ ته خو په دروازو نه لیکي موږ ته قرآن کې لیکلی دی موږ ته په تختې نه لیکي موږ ته د ملا صاحب په ژبه وایي مونږ ته د رسول الله مبارک په ژبه ویلي دي هغې ته هم د پیغمبرانو په ژبه مونږ سره قرآن محفوظ پروت دی ما ته هغې کې لیکلی دی توبو الی الله توبة نصوحا اخلاص سره توبه بس اخلاص سره الله نه معافي وغواړئ مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دی مولانا روم صاحب رحمت الله علیه وی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه او هغه خو ډېر د روب او د دبدبې خاوند نو اعلان یې کړی د نشې نه اورېدل ډېر ګران کاري او مدینه منوره کې هر قسمه خلک اوسېدل په دغه زمانه کې پکې ګورې منافقین هم اوسېدل هغوی سازشونه د مسلمان خلاف کول خو نشو کولی د عمر نه یېرېدل نو ستا حضرت عثمان صاحب زمانه کې هغه سازشونه زیات کړل نو یو سړي په مدینه منوره کې یو د کافر ذمي ورته وایي کافران چې د حکومت له ټیکس ورکوي اوسېږي ذمیان د یو کافر اقلیت والا به ورته موږ وایو یو اقلیتي سړی و کافر و د هغه د کور نه راووته او د شرابو بوتل ورسره چې بوتل دی ورسره راووته عبدالله ابن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دا کوڅه کې چې ویې کتل اوهو د سره خو د شرابو بوتل دی د دې کور نه راووته هغه چې حضرت عمر وکتل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دبدبه ور وخوړ ډېر زیات اوهو دا خو خلکو باندې ګواه پیشي زه خو رنګ یې هات او ګرفتار شو هغه د حضرت عمر په خپلو سترګو لیده بوتل یې زر راواخېسته او څادر کې ونغوښته او دا ترخ کې ونیو داسې رپي چې عمر خو لیدمه خو خدای دا به څه کېږي لارم نیسه چې ته وتښتم ویم پېژندم تلیم ته نه شمه دې کې عمر صاحب ګامونه اوږده کړل او ما پسې را روان شو او زه په لږ کې سوچ کوم چې خدای نو نن مې معاف کا توبه مې دي په توبو کې بیا مې شراب ولګوتې یو دا خو به زه ورسوا شم دورې به راکوي خلکو مخکې به مې وشرمئ عمر صاحب غوندې سړی وایي چې څنګه راورسېد وایي ما ته وایي دا ترخ کې دې څه دي مې جي صادر وایي صادر کې څه دي مې بوتل وایي بوتل کې څه دي مې پی چې خلاص به شم ښه ده پی هغه خو لیدلي و هغه خو لیدلي و چې شراب دي خو ما دا لرې ځای دی نو پی وایي پی د بوتل صادر کې ولې نغښتې دي خلک خو پی لاس کې نه دي مې جي ګرم دي ګرم پې راوباسه اوس چې مې څنګه راایستله څادر کې مې بوتلې نغښتلې نو زه خو رپېږم د عمر صاحب روب دی نو چې داسې رپېږم لاس ډز شو چې بوتل په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو خوټ کېدلې پی ته روان شو پی روان شو بړاس خېږي لوګې ته بره رخېږي
بڑاس کېږي خوټ کېدلې پی جشېدلې یا خدای پاکه دا څه شو یاره الله څونه مهربانه دی ګناهګار سړی هم نه شرموي یا خدایه ګناهګار سړی هم نه شرموي ګناهګار چې دروغ وایي هغه دروغ هم له رښتیا کوي خو چې توبه وته بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حق حیران ودرېده ملګري رښتیا وایي اوس خبره خلاصه شوه ته خو چې ما ولیدې هغه ځای نه نو لاس کې د شراب بوتل نو لاس کې یخ پخ وی امیرالمؤمنین ګناه خو معاف شو که نه سزا خو نشته که نه وی نه بالکل معاف وی بالکل شراب و بوتل مې راغشته خو چې ته مې ولیدې ډېر زیات ویرېدم کہ خدای میں تو رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا گواہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں گواہ ضرورت هم نشتا دا به څه کېږي نو لکه مې وی چې خدای بیا به نه کوم پخلی نه دی ویلې پخلی لکه مې وی ما درته وختي څه وی الندم توبتون ستومان کیا توبې ته وایي ستومانه شي لکه مې توبه وستا او شراب الله اقا وکړل چې ما څه ویلو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی ستاره توبې برکت دغه چې شراب دله خدای په پیو بدل کړل وی په دې نیم حیران چې دا شراب په پیو ولې بدل شو شراب هم یو سیال شی دی بدون کې شی دی پیم یو سیال شی دی بدون کې شی دی دواړه بوتل کې راځي دې باندې نیم حیران خو په دې سوچ کې پروت چې دا پی شراب په پیو بدل شو او دا پی دله ترخ کې ګرم چا کړل دا توبه یعنی چې ګناهګار توبه وباسي الله یې نه رسوا کوي ګناهګار دروغ وایي چې پی دی وایي خدای وایي بالکل تا خولې نه پی وتېري پی به ګناهګار وایي ګرم دي ځکه مې صادر کې نغښتې دي الله وایي ای توبهګاره خولې نه دې وتېري چې ګرم دي دې ترخ کې درته ګرموم خو توبه ټینګه کا الله دا د خدای بندگان د خدای دشمنی ولې کوي دا د خدای بندگان د الله د رسول دشمنی ولې کوي ځان ولې د خدای عذاب ته تړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق سلور نخې خولې دي اربع من کان فیه کان منافقا خالصا دا سلور خبرې چې پچا کې وی رسول الله مبارک فرمایي سوچا منافق دی دیسی نه 2 نمبر نه 1 نمبر منافق دی پاغه سلور خبرو کې یو خبره دادا چې د کلم خبرې کوي دروغ وای او دویم چې کلم وعده کوي دا وعده خلاف کوي او دریم چې کلم خبرې کوي کنزل کوي او سلورم دی خیانتګر وي نو چې خیانت هم کوي خیانتګر دی دا سړی پر دې حق پوره نه ورکوي او دې دروغ هم وایي جګړو کې کنزلم کوي او د وعدې خلاف ورزیم کوي چې دا سلور خبرې پچا کې وی دا رسول الله مبارک فرمایي سوچا منافق دی اوس نن سبا زمارونو سړی حیران شي چې خدای دا به څه کوو مونږه حالانکه په دې هم تاسو زه پوهېږم چې په رښتیاو کې کم کمال دی هغه په دروغو کې نشته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې د فارس یو شاهزاده و فارس په هغه زمانه کې داسې و لکه دې زمانه کې امریکا یا روس لوی طاقت او سپر طاقت د هغې یو شاهزاده و چې مسلمانان د هغه نه په اور کې ولاړو هغه له چې جنګي کومه طریقه ورتله او د جنگ په اصولو کم پوهېده نو داسې بل څوک نه پوهېدل نو ډېر په جنګونو کې به مسلمانانو ته در الله څه تکلیف و اخر کې یو ځل د مسلمان په لاس کې راغی او گرفتار شو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړ یې څنګه هغه ته پیش شو باس صحابه ډېر خوشحاله چې داسې سړی مونږ له الله په ګوتو راکړه چې دنه مونږ اور کې ولاړو مونږ که به هر څومره تیاری کوو دله د جنگ داسې مهارت ورته چې زمونږ هر څه به اوبو کې لو کړل دا به څه کېږي خله چې ګیر شو چې ګیر شو حضرت عمر صاحب بلا صحابه رضی الله شهیدان شوي عمر صاحب رضی الله عنه ته مخامخ شو لاسونه ولو تړل خپې ولو تړلې او جلات ته حکم وکړه چې دې په توره ووهه خو عمر صاحب خو ډېر د انصاف خاوند و هغه ته یې وی چې هلکه وجنو دی خو که د مرګ نه مخکې د څه ارمان یې راته ووایه وی ارمان مې دا دی چې د الله سره لپرانې دی
او یو خشته جام اوبه راله یخې راکړې او په دې خپلو لاسونو یې خولې ته ونیسم او ویسکم دا مې پړ ارمان. عمر صاحب یې لاس وله وپرانیځې دې تختېدې خو نه چې خپې تړلې دي مونږ ګیر چاپېره ولاړ یو لاس ورته پرانیځې ورشه خشته یو جام د اوبو ډک وله راوړی ورکړه چې دا ارمان یې پوره شي. چې دا جام اوبې څنګه دله ورکړې لاس کې واغېشتې دوست نیولې دي دا لاس داسې رپی وی هلکه څکه که نه وی یریږم وی د څه نه یریږې لکه مې دا سوچ دی چې هسې نه ته زما دشمن یې د اوبه د دې خولې ته کم او دغې وخت که ته د جلاد ته اشاره ورکړې او زما ستوره باندې سر ونول او د اوبه رانه دقسې نیمګړې پاتې نه شي په دې یریږم وی نه اوبه وڅکه نو هله به دې بیا وجنو. یاره صاحب و یقین مې نه کېږي وی زه مسلمان یم زه د رسول الله مبارک صحابي یم زما خبره یې وایي چې تر څو تا د اوبه نیس کړې هغې پورې تا نه وجنو. هغه هوښیار و ډېر ماهر و قابل و خو چې دی وایي هغه اوبه په ځمکه توی کړې ویې اړولې چې واړولې عمر صاحب ته وی دا ولې اوس مې نه شي وجلی ولې وی تا وی چې تر څو د اوبه نیس کړې موږ دې نه وجنو دا اوبه اوس زه نه شم څکلی ځمکې ته لاړه تر څو چې ما نیس کړې دا اوس د اوبه څکې نه شم او ځمکې راڅکې اوس به راسره څه کوې. بس عمر صاحب حیران شو صحابه حیران شو چې خدایه ده خو عجیبه چل وکړه ده خو ځان بچ که. عمر صاحب اوس په کار دا وه چې نه مړه دشمنې دا خبره خو ما کړې ده خو تا ما سره دوکه وکړه او دوکه زه نه منم وجنم دی او یې داسې کړی وې چې زه خالقه جیل ته دننه کې جیل ته او دا اوبه خو دې اوس نه شي څکلی خو زه ته خیر دی وروسته به ورسره ګورو څه مشوره کوو څه میټینګ کوو چې ده سره څه چلو. لیکن حضرت عمر صاحب څه ووی هغه وی زه رښتونی ما د رسول الله مبارک نه رښتیا اورېدلې دي ما ته د رښتیا خبره کړې ده او ما ته یې ویلي چې دروغ به نه وې دروغ ښه شی نه دی ګناه ده لہذا ما دا ویلو چې دا اوبې تر څو نیس کلی نه موږ دی نه وجنو دا اوبه خو دې څکلی نه شي موږ یې وجلی نه شو ځای پرېږدی چې ځي. هغه خپل دشمن د سوونو صحابه دشمن هغه پرېښوده او خوشې که او لاړ او چې څنګه هغه لاړه او د مدینې منورې نه ووته یو باغ کې ولمبل او واپس راغی حضرت عمر صاحب ته مخامخ ودرېده وی څنګه رالې وی بس زه ستا او د اسلام د راستبازۍ او د رښتینولۍ نه متاثر شوم. داسې دي داسې خو ما چې ته په سترګو نه دي لیدلې داسې خو ما چې ته په غوږونو نه دی اورېدلې دشمن سره داسې سلوک کول او د دشمن متعلق داسې د رښتیاو فیصله کول داسې حق مذهب چې ته دومره رښتونی چې ستا پیغمبر به څونه رښتونی و او چې ستا پیغمبر رښتونی دی نو ستا رب به څونه رښتونی وی تاسو ملګري به څنګه رښتونی. لہذا زه راغلی ما او ما ته کلمه شهادت ښایه زه مسلمانېږم. الله پاک هغه د ایران شهزاده مسلمان ته او چې کله مسلمان شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورسره څه چل وکړه دی خو چونکې پوهېده په جنګي مهارت یو او د جنگ متعلق قابلیت یو نو دی مشیر ځان له واغېسته او د جنګي مشیر یې که د دفاع مونږ چې ورته وزارت دفاع وایو د وزارت دفاع مشیر یې جوړ کړ چې ته زما مشیر شوې د نن نه پس او ماله به د جنګونو او د جهادونو متعلق ښې مشورې راکړې. ګوره اوس که هغه حضرت عمر رضی الله عنه هغه د رښتیاو نه سر اړولی وی او سړی یې وجلی وی نو خو یو سړی به مړ شوی به لیکن چې هغه په رښتیاو باندې فیصله وکړه او دروغ یې ونه وی الله پاک د هغې د وجې څومره لوی سړی مسلمان کړ او د لوی سړي د مسلمانۍ نه پس د هغه نه الله د دین څومره لوی کار واغېسته هغه بیا داسې مشورې به ورکولې مسلمانانو له چې مسلمانان به ورته حیران ورونو چې الله یو شی خوښوي او د الله رسول یې خوښوي خو په هغې کې د انسان او د مسلمان خیر به یې که نه چې هغه رښتیاوالی دی او چې الله او د الله رسول یې نه خوښوي نو په دې کې به د مسلمان خیر نی په دې کې به د معاشرې خیر نی په دې کې به تاوان. نن سبا یو عامه مسله زمیدار چې شی خرڅوي زمیدار څومره دروغ پکې وي د پاسه یو شان شی پروت په کریټ کې او لاندې بل شان شی پروت دا دروغ یو شکل شو که نه شو دا شکل د دروغ شو. خدا سوداګر تاجر یو شی خرڅوي په دروغ ما دونه پیسې راکولې هلکه دا مې نه ورکولې دروغ ولې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خپله سودا د دروغو په قسمونو مه حراموئ
خپل مال د دروغ په قسم حراموي او فرمای نبی علیہ السلام چې ته دا قسمونه خوري دې دپاره چې دا سودا په خرڅه کم نو ټیک ده د دې قسم په برکت به ستا دا سودا ګرانه خرڅه شي او برکت به پکې ختم شي. نو خلک وي دا برکت څه ته وایي؟ مې برکت دې ته وایي چې دا سودا ته د 500 په زر دې خرڅه کړه، سبا دې بیا د 500 په زر، نو ټیک ده چې په میاشت کې دې یو شل زر روپۍ وګټلې د دروغو په قسمونو باندې، نو سبا به درته داسې مسله پېښئ یا به درته مقدمه پېښئ یا به درته اسپتال پېښي یا به درته دشمني پېښئ او یا به درته د بچي او د ښځې بیماري پېښئ، د هغې نه زیاتې به پرې ولګي. او که دا اسم مني نو ټینشن به راتئ، پریشاني به راتئ، سکون به دې پکې نه. نو د مالونو قسم په دروغه خوړل یا خپل مال په دروغو باندې خرڅول، دا پیغمبر علیه السلام وایي دا ګناه ده، دا ناروا دي. نو دروغ ویل دا سخت جرم دی، دا مجرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ، منابي معراجو، نو هلته کې پیغمبر علیه السلام ډېر څیزونه ولیدل. نو د خپل امت د قبر عذابونه یې پکې ولیدل. نو یو سړی مې پکې ولیده چې دی ولاړو او یو بل سړی هغه سره یو تیره چاړه وه، داسې کږه تیره چاړه به یې وله په دې وښکي کې ومنډله او را به یې ښکه، نو دې سټ ته به یې وله رسوله، نو دا وښکې دا به یې د دې سټه پورې وشلېده، ده به یو چغې والي وینې به ترې بهېدې، نو بیا به یې دا چاړه را واخېسته دې بل وښکي کې به یې ومنډله، نو را به یې ښکه د دې سټه پورې به یې دا طرف وشلو، نو چې دا به یې سینګ وشلو نو دا بل به جوړ شوی و، نو بیا به یې وله دلته کېښوده، بیا به یې راښکه، نو چې دا به یې وله وشلو د سټه پورې، نو بیا به دا بل طرف جوړ شوی و، نو بیا به یې وله دلته کې کونډه تیره چاړه کېښوده او سټ ته به یې راښکه، نو یو طرف به یې شلو، بیا بل بیا بل بیا بل جوړېده او بیا به یې وله شلو او ده به دا چغې والي دا وینې ته بهېدې. نو حضور پاک مبارک فرمایي چې ما تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه چې دا څوک دی، دا خو ډېر په بدر ورځ دی. نو یې دوه فرشتې وې، نو یې دواړو راته وې چې دا ستا امتي دی. زما امتي؟ او دا څوک دی؟ دا چې دنیا کې به یې دروغ وې، دا هغه دروغجن امتي دی ستا. نو چې دی کله مړ شي دروغجن، نو دی د قبر عذاب دی. قبر کې دقه چل به ورسره کېږي. اوس د خدای خوښه ده که 1,00,000 کاله دا چل کوي، که 1000 کاله ورسره کوي، که 2000 کاله کوي، د خدای خوښه ده. دا د قبر عذاب دی رونو، څونه خطرناکه خبره ده. نو دروغو کې د فایده سره د خدای بنده، ولې د خدای او د رسول دشمني کې، ولې خدای خفه کې، ولې رسول الله مبارک خفه کې، څه نو فایده دې پکې څه ده په دروغو کې؟ ولې دا دوست به خوشحاله کم که دروغ وایم، دا ورور به خوشحاله شم، دا پلار به خوشحاله کم، دا است خوشحاله نشي خو چې رب خفه نشي. نو دروغ ډېر خطرناک جرم، او بعضې خلک لا بل شان دروغ وایي، هغه دې دپاره وایي چې خلک وخاندئ. دروغ دې له وایي چې خلک وخاندئ، هغه څونه لوی مجرم دی، ویلون ډېر لوی افسوس دی. او یا دا چې په دوزخ کې یو کنده ده چې ډېره خطرناکه کنده ده، هغې کندې له به څوک دي؟ هغه څوک چې دې خبرې کوي فیک او دروغ پکې وایي او خلک پې خاندئ، خبرې کوي او دروغ وایي او خلک پې خاندئ. نو چې څوک د دروغو خبرې کوي دې دپاره چې د پې خلک وخندم او مجلس پې ګرم کم، دی به دوزخ کې هغې کندې ته ځي چې د هغې نه په دوزخ کې خطرناکه کنده بله نشته. تمارونو موږ به هغه کار کوو چې کوم موږ خدای او د خدای رسول موږ ته ویلي، هغې کې به قسم په الله زموږ هم خیر وي، زموږ د بچو به هم پکې خیر وي، زموږ د دین به هم خیر وي، زموږ د دنیا به هم پکې خیر وي. او چې کوم کار نه الله وي مه کوه او د الله رسول وي مه کوه، نو الله ته فایده نشته، نه د الله رسول ته فایده ده. قسم په الله چې په هغې کې به زموږ خیر وي، زموږ د بچو به هم خیر وي، زموږ د ښځې به هم خیر وي، زموږ د دنیا به هم خیر وي او زموږ د آخرت به هم خیر وي. یو ډېر لوی عالم تیر شوی زموږ د دیوبند په دې علماو کې، مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه، سپین ږیری عالم او نیک سړی و، او د سپین ږیرو علماو خلک قدر او عزت او احترام کوي. هم سپین ږیری او ډېر نیک سړی و، بوډا، او په کور کې دننه به
د قرآن شریف درسونه کېدل، زنانه حافظانې وي، زنانه عالمانې وي او زنانه قرآن خانې وي. نو اوس هم د علماء په دې کور کې دننه جینکې راځي او د قرآن شریف زده کړه کوي. چاته په ناظره قرآن ښودلی کېږي، چاته حفظ ښودلی کېږي، د دې کلي او د ګاونډ جینکې راځي او د قرآن شریف خدمت کېږي، درسونه یې پکې. دقه رنګې د دې مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه کور والا لوڼه انګیندې دا ټولې د قرآن شریف استادانې وې او د نیم کلي ښځې به جینکې به راتلې او دوی کره به قرآن شریف زده کو. نیکانې با پرده ښځې وې. اوس هم د بعضې علماو د کورونو زنانه چا کره غم خادیلم نه دي، با پردی با پرده کوره بار نه ځي، دا خلک ورسره په خپله مینه غم خادي کوي. نو یو ځل یې په رشتهدارۍ کې وادو، نو یو غټه ټانګه وه، پخوا بیا ورته بګۍ وې. دا تاسو نه دي لیدلي، زه ماشوم ما لیدلي دي، بګۍ به یې ورته وې. دې ټانګو کې یو قسم، نو دا غټه ټانګه وه، په هغې کې دا ټولې زنانه کېنولې، دا کور والاو، لوڼاو، انګیندې او ماشومان او غټ څادر یې ته تاو کو. پخوا دا موږ هم لیدلي چې کله به جینۍ واده شو پلار کره وتله نو د ټانګې نه به یې شاته څادر تاوه. ټیک ده لا کنه؟ څادر به یې تاوه، غټ څادر به یې ته شاته تاو کو. او د کوچوان او د وروستو سیټ په میاس کې چې هغه کم ډډه ورته وایي هلته به یې هم څادر وتړو. دا به دا موږ په خپلو سترګو لیدلي. اوس خو هغه زمانه د حیا لاړه، اوس خو ټوله د بې حیایۍ زمانه شروع ده. اوس خو چې په لاره ځي د ښځو لاندې خپې ښکاري، د ښځو ساښې ښکاري، د ښځو لاسونه لیچې ښکاري، حیا لاړه ختمه شوه. نو هغه په هغه ټانګه کې د خپلې زنانه ټولې کېنولې او ماشومان یې لوڼه نوسی مسی دی هم کېنولې او څادر یې ته ګیر چاپېره تاو او مخکې دی د کوچوان سره کېنه ټانګه روانه شو. نو عموما چې سړی واده لدي نو دا زیورات کالي مالي د سرو مرو بنګړي او والې مالې چې او پیسې مېسې هم ځان سره خلک وړي چې واده لدي. ټانګه روانه شوه، دي تلل په یو ځنګل کې روانو، لاره په یو شاړه ځنګل تلې وه. هلته ډاکوان ولاړو، یو ډاکوان ولاړو، بس هغې ټانګې له اشاره و ټانګې ودرول. هغه دونه خطرناک ډاکوان و چې هغې به دا قسمه خلک ولیدل نو لاول به یې خپله ګناه ورسره کول، پیسې به هم ترې واخېستې، کالي به هم ترې واخېستل او چې څه به د هغوی د خپل خواهشات به هم پوره کول. چې ټانګه څنګه ودرېدله، کوچوان هم ورکو شو، مولانا لطف الله صاحب سپینګري ملا دی، اوس لاسونه هم د غریب رپي او خپې هم رپي. یا خدای دا خو په جنجال کې ګیر شم، خدای دا خو په امتحان کې ګیر شم، الله دا به ته څه کې. او چې الله ته بنده رجوع کړي نو خدای پاک رونو ګوري مدد هم کوي. چې دې څنګه ورکو شو، هغوی ته یې مینت زاري ډاکوانو ته شروع کړه چې رونو مهرباني وکړئ او تاسو چې څه ته ولاړ یې مال دولت ټول د لزره غونډو مو در کوم، خو د ما حیا وساتئ. هغې وی بابا خوشه، مونږ دلته یوازې پیسو دولت ته خو نه یو ناست، پیسې به ملو چې څه در سره دي تلاشي بالو، یو زنانه را کوزه که او چې زمونږ خو خیه به کوو. دا غریب ورته په جاړه شو، سپین ګیرې ډېره پېچې ایرونو مسلمانان یې او عجیبه دا وه چې هغه هم مسلمانان اډاکوانه، حالانکه هندوستان کې خو سیکان هم دي، مسلمانان هم شته، هندوان هم پکې شته. ایرونو دا چې په ټانګه کې کومې ناستې دي دا عامې ښځې نه دي، دا ټولې د قرآن شریف استادانې دي، دا د الله د کتاب استادانې دي. ایرونو قسم دې که ردي لوپټا او ردي پړون هم بار چالي دي، دا اوس هم په پړونو کې دي او ماته دا څادر راتاو کړی دی، نو دا عامې ښځې نه دي، دا د الله د قرآن شریف استادانې دي او دا نیم کلي د دوی شاګردانې دي، بلا جینکې او بلا ښځې شاګردانې دي او چاته ترجمې د قرآن شریف خولی دی، چاته حفظ کړی د قرآن شریف یې ورته یاد کړی دی، چاته په ناظره خولی دی. نو د خدای لحاظ وکړئ، منت ته کوم د دې حیا مالې او زما مالې او پیسې چې مهرباني وکړئ، زه دروغ درته نه یم، زه رښتیا وایم چې څومره دوی سره کالي دی هغه ترې راغونډوم هم در کوم او که څومره ورسره نغدې دي هم ترې راغونډوم هم در کوم، خو حیا مې مالې.
نو بعضې ګناهګار خلک بدان فاسقان هغوی کې مړه کې رحم یې د غلو مشر لکه د پرېږدې د بابا دا خبره به ومنو زمونږ دا نه دا جینکې را کوزو دا ښځې نه را کوزو او تلاشي م وله نالو خو بابا رښتیا راته وایي چې څه وسرې ټول به رالې وایي بس بچې هر څه دله زه راغلی مولانا لطف الله صاحب خوشحاله شو چې دا پیسې سانې دي بیا به خدای راکړي خو چې د ماره د زنانه او د دې حیاناکو دا حیا او دا پرده خدای محفوظه کړو نو ټانګې ته ورننه ود د پردې نه اله بچې ما وعده کړې د رښتیا بګوایو چې څومره کالي د سرې ټول راکړي زنانه کم ځای کالي ورکړي خو خیر هغه زنانه هم پوهې وې چې ایام محفوظ کېږي په شلق دې ولګي کالي بیا به خدای راکړي چا به غوږ ته لاس کو والی را کوزوري چا غاړې ته لاس کو میلې را کوزو چا لاسونو ته لاس کو ګوتبې او بکړې ایستل د ټول هر څه راغونډ کړل نغدې پیسې چې څومره وې دی راغونډې کړې او رومال کې وتړلې او راکوز شو او بیا یې واده وکړه ای بچې که چا سره څه پاتې ګورې ما دروغجن نه کې چې څه وي ټول راغونډ کې بابا هېڅ هم نشته چې څه ټول هم درکړل غټ پنډې راواغېسته د کالو د سرو د سپینو چې څه کالي او نغدې وې هغه ټول د غلو هغه مشر الله ورکړ هغه والا بچې بل خو څه پاتې نه دي نه نه هېڅ هم نه دي پاتې ښځې بابا په مخه مخه ټانګه روانه شو د ټانګه څه منځې لاړه نو یو ماشوم نوسی وه هغې یې اواز وکړ باباجي شکر دی ولې بچې زما والی خو زما یېرې شوې وې او والی مې غوږ کې پاتې دي زما یېرې وې شکر دی بچ شو او والی ګوره ماشومان خو خوشحالي یې کله شکر د غلو نه مې والی بچ شوې بس هغه ټانګیوال ته وې کوچوان ته ودروه ټانګې ودرول هله بچې راکړه دا والی اوس وروڼو دا غل خو په چا قرض نه دی پورې د غل نه خلک شی پټوي ګناه خو نه ده ښه خبره چې غل نه څه شی پټ کړي او دا غلا درنه ونه کړي لیکن مولانا صاحب وایي اله بچې خوشحال که بل سړی به خوشحال که زه وي زه به هم خوشحاله وم خدای دې تا موږ ساتي موږ وایي زه څه شی خو بچ شو که نه 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 هغه ورته څه وایي او ته ای بچې اله راکړه شابه دا والی ولې به نه بچې ما ورته دروغجن کوم ما ورته ویلي دي چې څومره شی دی ټول به در کوم ما دروغجن کوم بچې اله راکړه بس هغه زنانه هم حیرانه وې دې هم حیران هغه ماشوم هغه په جړا کې هغه والی د غوږه راکوزې کړې او نکله یې ورکړې او مولانا صاحب دا هغه دی نه راغی ای ملګرو ودرېږئ ښه ودرېږئ ښه لږ ویرېدل چې سړی راپسې واپس راغی جوړ څه چل دی او ده ورته والی اړقوي چې ودرېږئ څه یېرېږئ مه دا والی پاتې دی کوچوانو ته ملا صاحب ساده سړی ای قمقل سړی خلک غلونه شي چې نو ته یو پسې واپس وړې نه دروغ نه ویم رښتیا به ویم زما الله په دروغو خفه کېږي او په رښتیاو خوشحالېږي راغې په منډه والی راوړی غلو چې وړي دی واقعي دا بابا څه شی نور راوړو ای بچې خفه نه شې یوې ماشومې سره دا والی یېرې شوې وې هلته خوشحاله شوه ورته رایادې شوې نو تا سره ما واده کړی واده خلافي به نه کوم او دروغ به هم نه ویم دروغ د منافق نښه ده او واده خلافي د منافق نښه ده الله خفه کېږي نو دا والی پاتې وي ها بچې دام والی چې والی غلو له ورکړې د غلو هغه سردار حق حیران شو او ملګرو ته وایي باباجي ودرېږه لږ یو منټ او ملګرو ته وایي او غټ بدماشو ټول بدماشان وو ورسره وایي دا مونږ څنګه یو دا څنګه دی مونږ هم خدای منو دی هم مني دی هم خدای مني زم منم زما سنگ منل دی او ده سنگ منل دی زم قبر منم دی هم مني زم آخرت منم دی هم مني زم جنت دوزخ منم دیم جنت او دوزخ مني دا زما سنگ منل دی او ده سنگ منل دیم په دنیا کې جون تیری ډوډۍ پسې مونږ هم ډوډۍ پسې دا کار وکړو مونږ ډوډۍ پسې دا چل کوو د مسلمان مالونه ټوکو دا مونږ څنګه مسلمانان یو دا څنګه مسلمان دی دی له خدای نه څونه یریږي زه مونږ ته څونه یریږو یقین کوه د مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه د هغې رښتیا او د برکت نه د غلو سردار هغه خلکو ته نو مګو ته باس که تاسو مې ملګري کېږئ هم او که نه زه خو په دقه ځای هم د دې سپینګیري ملا په لاس بیعت کوم او زه خو د مرید کېږم او د تابعدار جوړېږم توبه وباسم هغې وایي چې ته کې موږ یې سر کې کوو ټول غله ډاکوان په حقه ټیم د مولانا لطف الله سهارنپوري په لاس باندې
د ایمان تجدید وکړه خپل کلمه تازه کړه او خپل دا دوکون او د دروغ او ډاکې نه توبه وستا او بس سچا هغه ډاکوان د مولانا صاحب مریدانو ګرځیدل بیا به ګرځیدل او پیسې چې چا نه څونه غلا کړه چې دا ورته اوس واپس کړو چا نه معافی غواړم او چا ته واپس کړو زمانونو خدای پاک دا او مال یې ورته واپس کړه مولانا صاحب د خپل مال دی والا دا وړه او هم به تا سره بس اوس کینو جومات کې بل کار به نه کوو بس الله خو په توبه خوشحالېږي بیا بس زمونږ توبه ده مونږ معافي غواړو دا ولې دا د مولانا صاحب د هغه راستبازۍ او د رښتیا ویلو برکت مونږ وایو هلکه بس دروغو دروغو رښتیا په رښتیاو کې مې تاوان دی په دروغو کې مې ګټه ده نن سبا رونو دا بیان مې په څه وجه شروع کړو نن سبا په دې انټرنیټ او په فیسبوک کې څومره دروغ ویل کېږي توبه به بس ټول دروغ او دروغ چاله وایو الله دنیا د پاره او دروغ چاله وایو لیډر له دا لیډر والله کدی پکار هر قسمه لیډر کدی ک نیک ته او ک بد دی والله کدی پکار شي په دې دروغ دې نه شي خلاصول نو مهرباني وکړو دروغ مو دا دروغ پروپاګاندا مې کوي او که چې په فیسبوک چا دروغ ورکړي هغه مخ وراوي ګناه ده دا مو چې دا دروغ خو دې پلان کې ورکړل هغه ورکړ خو چې ته خورې نو ته پکې شریک وي وسره د دروغ پروپاګاندا شوي یو سړی 5 کسو ته دروغ وای یو سړی 10 ته دروغ وای یو سړی 100 ته دروغ وای او رښتیا وای په دې فیسبوک کې چې خواره کې دا دروغ څومره خلکو ته ورسېدل لکونو ته او ډېر خلک بیا ظلم بلم کوي د انسان نبا چاله به سر د بټیاري کی چاله به سر د سپی کی چاله به سر د خر کی لاندې به انساني او سر به د خري چاله به سر د غوی کی ایرونو د انسان د خپل شکل نه خپل شکل په مخلوق کې بل نشته لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم الله او انسان مې خپل پیدا کړي نو الله چې د انسان لکه خپل مخ ورکا او خپل شکل ورکا نو ته ولا اخت مې او د خر راغي په ځای لګي انسان نه خر جوړه سونه له الله خپک دا به بالکل نه کوي زه خو چې دا ما دا بیان څوکم اوري دا ډېر خلک اوري دا په لکونو خلک اوري دا دام په فیسبوک خوريږي او دا په نت باندې خوريږي او دا په بار ملکونو کې او په یو ځای بل ځای کې ماته خلک ټلیفونونه کوي ډېر خلک اوري نو زما خو چې څومره دوستان یې یا زما بیانونه څومره اوري نو ټولو ته زما دا درخواست دی چې که د نن نه مخکې کړي توبه وباسئ الله د نن نه مخکې کړي توبه وباسئ د نن نه پس په موبایل او په نت دروغ خورول د دروغ پروپاګاندا کول پردي دروغ خورول او د انسان شکل خرابول شکل مسخ کول د انسان دا ډېر لوی جرم ګناه را دی نه به ان شاء الله العزیز ځان ساتي ها دا سخت جرم دی او سخت ګناه را دی نه به ځان ساتي مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قصه تاسو ته معلومه ده چې په لاره باندې روانو او سبق لدی سبق زده کوي نو مور ورته وی بچې ګورې دروغ بنوي ګوره یو شی یې ورته وښو یو دا بنیادي خبره وه نو هغه زمانه خو د غلو او د ډاکوانو وه نو د کمیس په بخۍ کې دننه یې وله پیسې ګیرې کړې او په هغې یې وله ګیندو واله چې پته ونه لګي چې دې کې بچې چې کله د پیسو تاجت او په دې لاره باندې خپل منزل مقصود ته ورسېدې نو دا ګینده به اوس پړې ستن تار باندې به ګینده وه که نه او دا پیسې به ترې وباسې بیا به دا کمیز ځان لټیک وی ښه مورې دا لا ماشوم دی لا بچی دی لا طالب دی تاسو چې چڼې ورته وایه چې په لاره ته یو ځای کې دقسې غله ډاکوانو قافله یې لوټ کړه یو نشي بل نشي بل نشي بل نشي چې چا سره سو اخره کې ویل لکه ګوره که چا سره شي به راکې ګنې ښه به ني لټو چې دا خبره یې وکړه عبدالقادر جیلاني خو لا ماشوم دی هغه غلطه وي او وی راشه دلته ما سره پیسې شته وی کم دی دي وی د دې کمیس په دې بخۍ به اوس پړې دې لاندې پرتې دي حقه شی غل ورته زه وی خلک د غل نه پیسې پټوي
نیخ کارا کوي او تیخ کارا کوي دا ولې دا خو که موږ لټولې موږ پکې نشو پیدا کوو موږ جیب لټو بډه لټو اطرخ جیب لټو دا خو تعالی داسې ځای کې پټې کړي دي چې دا خو که موږ تا نه وې خولې موږ نه خولې واغوی ما ته هم پته و چې تاسو نشئ پیدا کولی نو ولې دې موږ ته وخولې وی چې راتلم مور راته وی بچې دروغ به نه وې نو تاسو تپوس وکړه چې نور څه شته که نه نو ما دروغ خو نشي ویلی دقه تاریخي خبره ده چې د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې څومره ډاکوانو هغوی یو بل ته وی ښه دې بچي ته وګوره دې د مور مني چې دروغ به نه وې او موږ د رب نه منو چې رب راته وي دروغ به نه وې دې د مور خلاف نه کوي موږ د خدای خلاف کوو هغه خلک هم ټول توبهګار شو چې څومره ډاکوانو ټول توبهګار شو او د مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه رستو د هغه په مریدانو کې شمار شو نو دروغ زمارون ډېر خطرناک جرم دی او چې خدای وایي ښه شی نه دی او د الله رسول وایي ښه شی نه دی نو مونږ چې څوک هم په الله ایمان لري او د الله په رسول ایمان لري ځان به ترې ساتي که نه زه اکثر یو واقع ذکر کوم تاسو ته یاد دهاني کوم بعضې ملګرو ته به یاد نه په دې هندوستان کې په یو ځمکه باندې د یو هندو او د مسلمان جنګ و هندو وی زما ده او د مسلمان وی زما ده نو جګړه زیاتېده اخره کې مسلمان وی ورګه ځان له ملګري پیدا کړم نو مسلمان اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې جومات جوړوم هندو اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه پې مندر جوړوم اوس مخکې د هندو د مسلمان جګړه وه او اوس د هندوانو د مسلمانانو جګړه شوه ځکه د مسلمان سره ټول مسلمانان ودرېدل ولې ځکه د جومات جګړه شوه چې په دې به جومات جوړېږي او هندو سره ټول هندوانو ودرېدل چې وروره دا خو جواب د دې هندو خبره د مندر خبره ده مسلمانان رالل وی دا زمونږ ده او موږ به پې جومات جوړو هندوان رالل دا زمونږ ده او موږ پې مندر جوړو اوس کلي کې دوه ډلې شو مسلمانان یو خو هندوان بل خو مخکې د دوو کسو جګړه اوس د دوو قومونو جګړه شو ابه خبره لاړه عدالت ته جج هندو چې عدالت ته لاړل د عدالت کټهره ټوله د هندوانو او د مسلمانانو نه ډکه ده مسلمانان بار چغې وی مسجد زنده باد او جومات او غي مندر زنده باد اوس جج وی خدای د په جنجال سره ما کدی هندو له ورکو مندر په جوړی دا مسلمانان مظاهره کوي بل وکیږي ټول روډونه بوس بن کې غوبل مجور او کدی مسلمان له ورکوم دی په جمعات جوړی ال تک هندوان بل وکیږي اوس داس یو کارو کو چې مثلا حل شي جنجالم جوړ نشي جج اغي هندو تا او دی مسلمان ته وای د عدالت کټهره بار خو د هندوانو مسلمانانو ډکل په عدالت کې دنه الکه وی داسې څوک مشر سپینګری نشتا چې تاسو په دواړو په اعتماد یو هغه فیصله وکړي هغه ته به پته چې ځمکه د چا ده مشرانو ته پته د هندو په ورمخکې شو وی صاحب بالکل یو سپینګری شته او مسلمان دی او زما په هغه باندې اعتماد دی بس چې هغه څه فیصله وکړه ما ته منظور ده هندو د خولې نه ووته جج ورته وی څوک دی وی دا د یو سپینګري مفتی دی مفتی الهي بخش صاحب بس زما په هغه دی مسلمان خو زما په یقین دی چې دی دروغ نه وي رښتیا وایي بس چې دی وی مسلمان خو خوشحاله شو چې دا اوس مسلمان دی او راشه چې دی ولا اختیار ورکړي زه یې مولا ورکوم بس مسلمان وی صاحب ټیک د زمان په اعتماد دی دواړو جج سره لیکل وکړل چې مفتی الهي بخش صاحب چې وی جمعه د مسلمان د نو مسلمان لبشي او کاغه وی د هندو د هندو بشي د دواړو په فیصله ده او د دواړو په اعتماد د دواړو عدالت کې ګوتې ولګول چې مسلمان بار وروته خو خوشاله او مسلمانان وته څه چلو شو وی هغه هندو د خلینو خداغه مفتی صاحب نو موته بس مسلمانان خوشاله هغه ته خو پته و چې هغه راکې نو منګله به راکې ځکه موږ په جمعات جوړو اخو هندو له نشي ورکول ځکه هندو له کې ورکې مندر په جوړي نو د بوتانو مندر له به مفتی صاحب ورکې به دغه خوشاله هندو چې بار راوت هندوان ورته څه چل دی وکړه یاره وی غدل تسپینګری سړی نه دی ابړه مفتی الهي بس پاغم فیصله وکړه چې هغه آیت ته وی خدای دې پتانا کا سیټ کړی کا هغه هندوان ورته وی فارشه غلطی دی وکړه
اوس هغه مسلمان دی او اختیار دی مسلمان له ورکه، مسلمان یې تاله درکوي، ته خو پې مندر جوړی، هغه به پې څنګه بوتانو عبادت خانه جوړه کړي؟ ابه لازمن خپل ورکړي. خوار شي مونږ دې راوستو مندر له ورکوو، فیصله دې غلطه وکړه، فیصله هم په ملا کې یاره وي زما د خولې نه خو یاره هندو هم بیا ستومانه خو خبره تې وتې به ګوته یې لګولې. آینده تاریخ کې بیا هندوان هم رالل، کټهره ډکه ده د عدالت کچرې، مسلمانان هم رالل، هندو او مسلمان دواړه وردن نشو. او دغه سپینګیري ملا صاحب مفتي الهي بخش صاحب الاس وخت پیغله چې هغه یې راوست، جج ته ور مخامخ، یو خو هندو بل خوا مسلمان، او جج هم د سړی هندو دی، مفتی صاحب یې ور مخامخ کا، وی په دم اعتماد دی، اختیار د ده دی. وی مفتی صاحب دا د ځمکه ده پلان کې دی کې تالی دی رویاو صاحب، د دې مسلمان او د دې هندو په جګړه ده. مسلمان وی زما ده، هندو وی زما ده. مسلمان وی کما وګټله زه پې جومات جوړو، هندو وی کما وګټله زه پې مندر جوړو. مندر د هندوانو عبادت خانې ته وی. دوی دواړو پتا فیصله وکړله چې دا زموږ مشر دی، ده ته پته را چې دا ځمکه د چا ده، سپین ګیری. نو ته ووایه چې ځمکه د چا ده، دروغ به نه وي رښتیا به وي، او که درته پته نه بیا مه وایه. مفتي صاحب ورته وی جج صاحب ما ته پته ده چې ځمکه د چا ده، زه ته خبر یم او زه به رښتیا خبره کوم. خو وی وایه ځمکه د چا ده؟ جج صاحب وی دا ځمکه د هندو ده. ما ته پته دروغ خو نه، دا د هندو ده او د مسلمان ورسره جګړه هسې مفتو کې اچولې ده، ځمکه د هغه ده. هندو خو خوشحاله شو. جج ورته وی مفتي صاحب درته پته شته چې دی پې څه کوي؟ دی پې مندر جوړوي. وی دا د ځمکه ده که پې مندر جوړوي او که کور پې جوړوي، دې سره زما څه دي؟ زه خو پې نه جوړوم، زه خو پې مندر نه جوړوم، د ځمکه. تا خو ما نه دا تپوس نه دی کړی چې دا ځمکه مندر له ورکړې او که دا جومات له ورکړې، دا خو دې راته نه دي ویلي. تا خو ما نه دا فتوا نه راغوښتې چې مندر جوړول پې جایز دی او که ناجایز دی. تا خو ما ته وایي ځمکه د چا ده، دروغ وایي. بس زه رښتیا وایم چې ځمکه د هندو ده، دروغ نه وایم. اگر که زه یم د مسلمان د نن د مسلمان کېږي، اگر که زه یم د مسلمان د نن پې جومات جوړېږي، خو ما ته پته ده چې دی پې مندر جوړوي، ځمکه د ده ده، اوس د ده خوښه ده که کور پې جوړوي، مارکېټ پې جوړوي، دوکان پې جوړوي، مندر زه خو پې نه جوړم دی، او زه خو یې وله د ځانه نه ورکوم، د ده ده. اوس که ما پردی ځمکه ورکوله ده له مندر له، نو بیا به زه ګناهګارېدې چې تا ته پته وه چې مندر پې جوړوي ولې وله ورکوې، نو زه یې پکې خرڅوم خو نه، او زه څه وله پردی ځمکه خو نه ورکوم. زه رښتیا وایم، تا وایې ځمکه د چا ده، ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. یقین کوه چې جج په تعزیرات هند په قانون د پاسه یو فیصله ولیکله چې ډېرې مودې پورې هغه د هندوستان د تعزیراتو 100 نن به مې غالبا جج څه ولیکل؟ جج دا ولیکل چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان وبیله خو اسلام وګټله، مسلمان خو وبیلله، ځکه ځمکه په پردی دعوګیرو او ځمکه پردی وه، خو اسلام وګټله. اسلام وایي مندر دې جوړ شي خو رښتیا دې وویلی شي. اسلام وایي مسلمان دې پیل شي خو رښتیا دې وویلی شي. اسلام وایي هندو دې وګټي خو رښتیا دې وویلی شي، دروغ دې ونه ویلی شي. د اسلام قانون دا د یو کس دپاره نه دی، دا د یو قوم دپاره نه دی، دا د ټولې دنیا دپاره یو شان دی. یاره چې دا خبره یې وکړله، هغه هندو په هغه عدالت په کټهره کې وی دا اسلام، دا مذهب، دا دین عجیبه دی، دې کې فرق نشته د مسلمان او د هندو. اوهو دا به رښتیا وایي که فایده هندو ته هم رسي رښتیا وایه، که فایده کافر ته هم رسي رښتیا وایه، که فایده مندر ته هم رسي رښتیا وایه. قانون دی بس. یاره جج صاحب زه خو یو خبره کوم، دا ځمکه زما شوه، د تا ماله راکړه، فیصله وشوه، وی بس زه د نن نه پس کلمې شهادت وایم او په دغه اسلام کې داخلېږم، د نن مسلمانېږم، بس دا دین قبلو، داسې دین. او نن نه زه اعلان کوم چې دا ځمکه ما په خپله جومات ته وقف کړو، جومات به پې جوړوم که او تاریخ لیکي چې د عدالت په کټهره کې قچرو که چې بار څومره هندوانو په یو ژبه الله پاک ټول مسلمانان کړل. دا د رښتیا او برکت. موږ ټول په دریو ځایونو کې علما وایي رښتیا، دروغ وی ویلی شي.
هغه هم وایي دروغ په داسې شکل وایه چې توریه ورته موږ په عربی کې وایو چې شکل ولې د رښتیا وکړه توریه ورته وایي هغه دا یو د ښځې سره جنجال جوړېږي خپلې ښځې سره نو خیر دروغ ویلی شي که رښتیا وی نو کور در سره روانېږي ښځه در سره روانېږي او کور درته خرابېږي لکه یو شی زه به یو لنډ مثال درکړم یو شی دې په وس کې نشته او ښځه وایي راله بیا راوړئ او که نه راوړئ ستا دا لار او زما دا لار نو یاره وی ښځې مارکیټ کې نو دا هم داسې دروغ مه وایه پړه کې یو مارکیټ پرس که چې دې مارکیټ کې دا نشته نو یو دکان ته لاړ شه بس چې هغه دکان ته ورشه چې پکې نی لکه دروغ دی خو شکل بیا هم کوشش وکړه چې شکل ولا دروغ جوړ نه کړي خو دروغ دله جیز شو ولې کور دې پرې روانېږي یوه دغه رنګې ښځه او خاوند د ښځې نه داسې یو مطالبه کوي چې هغه ښه ني او ښځه ورته څه دروغ مروغ جوړ کړي او دا خاوند پرې رضا کړي دویم په جهادي میدان کې د جهاد په میدان کې دروغ ویلی شي ولی بعض یو کافر ته که مخامخ دروغ رښتیا وی نو بیا به ته حالات خراب شي او دریم د دوو مسلمانانو جوړه چې کې اوس که یو مسلمان لته ورشي او جوړه کې نو خو خامخا د هغه بل دشمن په سر ګډې وړې وی نو که تا هغه له خبرې ورسوې چې هغه خدا وي نو دا خو تا نور جنجال جوړ کړ روانه دې نوره زیاته کړه جوړه دې ونه کړه نو دې وخت کې ته دروغ ویلی شي چې مړه هغه له خو د ورل بیا لکه ته خو یې د ما دشمن دی هغه خو ستا صفت کاو هغه خو یې دا زما رور دی خو بس روانه راغلی ده او غلط فهمیده نو اب هم مړه نرم شي ها یاره بس زما خو سره سره پلان نیکه پټې خو شریک نه دی خو یو جنجال دی او راغی د ما رور دې سره بړه نرم شي روغه به شي نو دې دریو څیزونو کې دروغ وایه علما وایي په داسې شکل یې وایه چې څه ناست یې ته ځان بچ کولی شي نو ښه خبره ځان بچ کولی شي نو ښه خبره او که نمی نو خیر دروغ پکې ویلی شي او ما سوا د دې دریو ځایونو نه نور دروغ بنوي نو د معلومو بنیادي خبره مې دې پورې دا بیان وکړ چې نن سبا په نیټ باندې په فیسبوک باندې او په دې انټرنیټ باندې د دروغو یو سمندر روان دی یو سیلاب روان دی د دروغو الزامونه په خلکو لګي یو سړي کې به غلطي نه او دی به دروغو الزام شروع کړي د دروغو کنځل لیکي دروغو پراپګنډ لګیا دي کیږي او یو تخوري او بل تخوري او بل تخوري نو یو دا مهرباني وکړي چې ان شاء الله زما بیان چې څوک هم اوري ارده کې چې اوري نو ګوره الله خفه کېږي نو الله سره به عهد کوي ان شاء الله چې موږ به په فیسبوک باندې په انټرنیټ د نن نه پس هغه کار نه کوو چې په کوم الله خفه کېږي دروغ به نه وایو د دروغو پراپګنډه به نه کوو او که چا کړي مې نو موږ به بل ته نه رسو او موږ به انسان د ذات عزت به کوو د انسان ذات هر څوک چې د انسان د هغه شکل دا د انسان شکل دی دا ولا خدای ښکلی شکل خوښ کړی دی د هغه نه سپی جوړل او د هغه نه خر جوړول او د هغه نه بل شی جوړول یا هغه پورې ټوقې کول دا په شریعت کې ګناه ده د دې نه به ځان ساتو نو د دې اصلي علاج څه دی اصلي علاج دا چې د دروغجنو سره مه کښېنه او د رښتونو سره کښېنه مجلس تاثیر لري که ته دروغجنو سره ناست دی نو دروغجن بشي که رښتونو سره ناست دی رښتونی بشي دارنګې نن په د انټرنیټ او په د فیسبوک هم د ناستې یو طریقه ده دوستانه ده یو بل سره ځان څه شامل کړي څه ورته وایي لکه دا لکه زه تا سره شامل شوم او ایډ ورته وایي ته تا سره ایډ شوم ته ما سره ایډ شوې نو دروغجنو سره ځان مه ایډ کوه رښتونو سره ځان ایډ کوه بس دا ناسته یوازې ده چې جومات او حجره کې ناسته وکړې په دې فیسبوک ملګرتیا د نیکانو سره کوه د صالحانو سره کوه او د بېدینو د ګناهګارانو سره مه کوه د دنیا د امتاوان دی د دین د امتاوان دی الله به خفه شي د الله رسول به خفه شي د الله فرشتې او کائنات به خفه شي